د ناوی لمونځ. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. یوه ایمانداره جینۍ چې د مازدیګر لمونځ یې ادا کړی و او د واده اوله شپه یې وه. سپینې جامې یې اغوستې وې، آرایش یعنې میکپ یې کړی و. په دې وخت کې پرې د ماښام د لمانځه وخت راغی او د ماښام د لمانځه لپاره یې اذان واورېدو. نو ویې غوښتل چې اودس وکړي او بیا د ماښام لمونځ ادا کړي. مور ته یې وویل مورجانې غواړم چې اودس وکړم او د ماښام لمونځ وکړم. مور یې حیرانه شوه او ورته یې وویل لورجانې اوس د آرایش وخت دی، ته لیونۍ شوې چې وروسته د آرایشه اودس کوې، نو آرایش دې خرابېږي. نه ګورې چې بهر میلمانه منتظر دي، غواړي چې ودې ګوري. که ته په اوبو اودس وکړې نو بیا به دې آرایش خراب شي او میلمانه به در باندې وخندېږي. جینۍ ټینګار وکړ او ویې ویل چې په هر صورت کې وي زه به لمونځ کوم. مور یې ورته وویل زه ستا مور یم او زه درته داسې حکم کوم چې ته باید د لمانځه لپاره اودس ونه کړې، که نه نو په قهر به در باندې شم. جینۍ ورته وویل په الله جل جلاله مې د قسم وي تر څو چې لمونځ ونه کړم هېڅ به بهر ونه وځم. مور ته یې وویل چې مورې ته باید په دې پوه شې چې موږ د مخلوق په اطاعت سره د خالق نافرماني ونه کړو. مور یې ورته وویل دغه میلمانه چې ستا د واده لپاره راغلي دي او تا د آرایش نه بغیر وویني نو تا پسې به وخاندي، تا به مسخره کړي او په تا به ټوکې وکړي. جینۍ ورته د خندا او تبسم په حال کې وویل مورجانې تاسو په دې تشویش کې چې د مخلوق په مخ کې به بده معلومه شم او دا تشویش در سره نشته چې د خالق په مخ کې به کله چې لمونځ ونه کړم څنګه معلومیږم. مورجانې دا چې په بېلمازۍ سره د الله جل جلاله د رحمت نه بې برخې شم څه به کېږي. زه په دې تشویش کې یم چې که زه بېلمازي وکړم او لمونځ قضا کړم د الله جل جلاله د رحمت له نظره به پرېوځم. جینۍ په اودس کولو شروع کړه او د آرایش په قصه کې هم نه شوه. کله چې لمونځ کاوه او سجدې ته لاړه نو په دې نه پوهېده چې دا به د هغې اخري سجده وي که نه. هو دغه جینۍ په دې سجده کې ځان الله جل جلاله ته تسلیم کړ او په حق ورسېده. دوستانو دا یو حقیقي مینه او عشق و چې د واده په شپه حقیقي معشوق سره دیدار وشو. نو ای مومنانو ورونو او خویندو آیا پوهیږئ چې مرګ به کله څومره په تیزۍ په کومه ورځ په کومه شپه او په کوم ساعت راځي؟ هیڅ نه پوهیږئ. نو ولې لمونځ پرېږدو، ولې بېلمازه اوسو او ولې د الله جل جلاله نافرماني وکړو؟ مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو تر پایه وکتله. په دې هیله چې د دې کیسې په مقصد باندې به پوه شوي یاستئ. له نورو همدغسې په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.